السلام علیکم. که چېرته تاسو د ټیک ټاک لایو په خپل موبایل کې چالو کول غواړئ او هغه هم د پاکستان په ریجن کې، نو راځئ دا ویډیو درڅخه تر اخره پورې وګورئ. ویډیو درسره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر ټولو پیله به تاسو راشئ د ټیک ټاک کې چې کوم دا هوم پیج کې دا تاسو ته انبکس په نظر راځي. چې کله دغې ته راشئ نو تاسو ته به دا یو سیسټم ښکاري، دا کوم ته چې کلي سیسټم نوټیفیکیشن، دغې ته به تاسو راشئ. دغه چې کله ووهئ د لایو سټوډیو از اویلیبل ناو، دغه به ووهئ که نه. چې دغې باندې کلیک وکړئ نو لږ انتظار به وکړئ. دغې بره به تاسو له راشي ټیک ټاک لایو ایسس، نو دغه د اپلای اپشن راغلی دی. دغه اپلای اپشن باندې به کلیک وکړئ او بیک به شي دې ځای نه. نو لږ انتظار وکړئ. دغه د لایو کوله وشوله، تاسو د هوم پیج کې بره کتلی شئ، نه لایو نشان پرې راغلی که نه. نو دا بالکل دغه سوله په اسانه باندې کېږي. دا یو اوس بله لایو ته وګورئ، دا یو بل هم شروع شو که نه. نو بالکل داسې په اسانه باندې کېږي، خو دې سمپل یو څو طریقې چې هغه به ورڅخه کوئ، او هغه طریقې تاسو ته زه په دې پوره ویډیو کې درښیم. تاسو دا ویډیو درسره بیخي اخره پورې وګورئ. ویډیو مه مخکې کوئ، مې وروسته کوئ، ځکه چې تاسو مکمل په دې طریقه باندې پوه شئ. پیله خو تاسو بره وګورئ، ما وائی فای کنیکټ کړي نه، یعنې موبایل کې سیم نشته، موبایل کې به سیم بالکل نه ساتي. دې دوران کوم دوران کې چې دا دغه کې ټیک ټاک لایو چې کوم دوران کې ته سټارټ کې سټارټ نه یو سټارټ کې که نه چالو کې، نو هغه ټایم کې به ته د موبایل نه بالکل سیمونه خپل وکاږي، هاټ سپاټ یا وائی فای ورڅخه کنیکټ کړي. او بیا به راشي په دویم نمبر باندې د خپل موبایل سیټینګ ته. چې کله سیټینګ ته راشي نو هلته سرچ بار کې کتلی کی، او که داسې ګورې که نه، خو کوم لوکیشن چې دي هغه به ته ټول دغه حساب له بند کړي. لکه موږ چې څنګه لګوي بندو کوم چې عام لوکیشن یې، کوم ګوګل لوکیشن یې، داسې هر یو لوکیشن به تاسو خپل بند کړئ چې تاسو نه یو لوکیشن هم ان پاتې نشي. ته ګوره دا یو وی پی این دی. دغه وی پی این به د خپل پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ، بیا یې آن کړئ. چې کله آن شي نو بیا دا تاسو کتلی شئ. خو دا اکثر له ډایرکټ کنیکټ کېږي. ډایرکټ کنیکټ کېدل نه بره دا کوم دنیا شانتې نشان دی دغه به ووهئ. دغه چې کله تاسو کلیک کړئ نو دې کې به تاسو له راشي یونایټډ سټیټ او ایسټ او ویسټ که نه، دا به له راشي. که تاسو یونایټډ سټیټ ایسټ سلیکټ کوئ او که یونایټډ سټیټ ویسټ سلیکټ کوئ که نه، خو دې کې تاسو یو ووهئ چې کوم ستاسو په طبع باندې برابري. نو ځکه دغه ویل پکار دي چې ریجن باندې ټیک ټاک لایو شته دی. ټیک ټاک چې کوم خپله پالیسي ده هغوی د دوی دپاره عام کړې ده د ټیک ټاک لایو. نو ځکه زموږ د پاکستان دپاره ټیک ټاک لایو بنده ده. نو دې د وجې موږ په وی پی این کې یونایټډ سټیټ سلیکټ کوو چې په یونایټډ سټیټ کې لایو اویلیبل ده، هغوی ته ازاده ده. نو تاسو دا سیټینګ او وی پی این کنیکټ کول دې دواړو طریقه زده کړله. دغه چې کله تاسو وکړئ نو د هغې نه بعد تاسو په خپل ټیک ټاک دغه ټرای کولی شئ. جزاکم الله خیر.